د حضرت ابو شریح عدوی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده د فرمایي چې ما په خپل غوږو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبر اوریدلې ده چې په کوم وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کوله نو زما سترګو ورته کتل او نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې کوم سړی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو په هغه لازم ده چې د خپلو ګاونډیانو او همسایګانو سره ښه سلوک وکړي او د هغوی سره اکرام وکړي او ښه معامله ورسره وکړي. بیا وفرمایل چې څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو په هغه لازم ده چې د خپل مهمانو د میلمه اکرام وکړي. او بیا وفرمایل چې څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو په هغه لازم ده چې هغه ښې خبرې وکړي او رښتیا ووایي او که داسې نه نو بیا د چپ پاتې شي. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې موږ دا خبره زده کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو په هغه دا خبر لازم ده چې دی به د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره ښه تعلق ساتي، ښه رویه به ورسره کوي، د خپل ګاونډي به اکرام کوي، هغه سره به ښه معامله کوي. نو بیا محترم مسلمانانو ورونو، ګاونډیان همسایه که هغه ستا خوا کې کور وي، که ستا سره په موټر کې سوري په یو سیټ باندې هغه هم ستا ګاونډي دی، که تا سره په سفر رواني په سفر کې رسره وي، خو بهرحال همسایه یوازې د کور همسایه ته نه وي، نه وایي په کور کې رسره همسایه هغه هم تا باندې حق لري، که دکان کې خوا کې دکان لري هغه هم ستا همسایه دی، که په مکتب کې ناست په چوکۍ سره خوا کې بل ملګری هغه د همسایه دی، که په مدرسه کې که په مکتب کې او که په لار روان دي وغیره، که موټر کې سوري، دا ټول ستا همسایهګان دي. دوی سره به ښه رویه کوي او غواړي چې الله او رسول خوشحاله کړي، د خپل همسایهګانو سره او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي، ښه سلوک کوي او خپل ګاونډیان همسایه د نه خفه نه شي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.